السلام علیکم د ایچ پی ایم نیچرستیک چینل ته راغلاست. نن موږ د کرومیم په اړه خبرې کوو چې ستاسو د بدن د شکر یا قند د کنټرول لپاره ډیر مهم دی. دا ماده ستاسو د وینې د شکر کچه برابروي او انسولین سره مرسته کوي. کرومیم ستاسو اشتها کنټرولوي او د وزن په کمولو کې ګټور دی. راځئ وګورو چې دا ماده په کومو خوړو کې ډیره موندل کیږي. د هوی ځګر او سره غوښه د کرومیم تر ټولو غوره سرچینې دي. سمندري کبان او د چرګ غوښه هم ستاسو د بدن لپاره ډیر ګټور دي. بروکولی او شنه سبزیجات په زیاته اندازه کرومیم لري. رومیان او کچالو هم ستاسو بدن ته دا ماده رسوي. منې او کیله د میوو په منځ کې غوره انتخابونه دي. غوزان، بادام او کاجو ستاسو د روغتیا لپاره ډیر مهم دي. بشپړ غنم، وربشې او جوار هم ستاسو بدن پیاوړی کوي. مستې او پنیر هم په کافي اندازه کرومیم لري. وچ ممیز او د لمګول تخمونه هم مه هېروئ. خپل د وینې شکر کنټرول کړئ ترڅو تل به انرژي باد شئ. دا معلومات له خپلو ملګرو سره شریک کړئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ.